ته څه وایې چې دا ټولې خبرې به داسې په اسانه پاتې شي؟ دا پښتانه دي، دا افغانان دي، دلته ډېر زورور راغلي وو. نو په چنګیزخان نه خو نه زورور هغه راغلی وو، په کومه لاړو؟ فتح یې کړل پښتانه افغانان. تر تا په پرېږده ستا پلار پرنګی دلته و، موږ ورته کمزوري ښکارېدلو، مونږ ورته کمزوري خلک ښکارېدلو، مونږ ورته نالایق ښکارېدلو، مونږ ورته داسې یو ځنګلي خلک ښکارېدلو. ځان ورته پیاوړی، ځان ورته قابل، لیاقت، شجاعت هر شی په ځان لیکلي وو او دا خاوره یې فتح کوله. نن مونږ په خپله خاوره موجود یو. چیرې دی پرنګی؟ دلته شته؟ نشته دی. داسې د دنیا هر طاقت چې دا خاوره په زور چا هم د نیولو کوشش کړی دی، د تباهۍ سره مخ شوی دی. نو لهذا د راتلونکي وخت دپاره پښتانه افغانان دا یوه دعوا ضرور کوو چې هر څه هم مشکل جوړېدو، ذمه دار یې د پاکستان ریاست دی، ځکه چې ابتدا دوی داسې وکړله چې نه قهر جوړېدو، ضد جوړېدو، نفرت جوړېدو، غصه جوړېدله.